سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان له افغانستان سره د ټولو ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو پریکړه کړې. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد لوړپوړو چارواکو او سوداګرو په ګډه غونډه کې له افغانستان سره د ټولو ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو پریکړه شوې ده. د پاکستان واکمن نظام د ناکامۍ لوري ته ټیلول شوی. بېلابېل بوټو زرداري ویلي چې په پاکستان کې اوسنی نظام ناکام شوی نه ده بلکې ناکام کړل شوی دی. دور کے آپ کہتے ہو کہ نظام اٹھتا نہیں ہے، نظام ناکام ہو چکا ہے، نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے. پاکستان کې اوسنی نظام ناکام شوی نه دی بلکې ناکام کړل شوی دی. تر هغه چې د ولس حاکمیت په رسمیت ونه پیژندل شي او دا ونه منل شي چې د واک اصلي سرچینه ولس دی، دا سیستم به په سمه توګه کار ونه کړي او همداسې به روان وي. پاکستان د لومړی خپل کور سم کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د سیمې پر هیوادونو د متقابل همکارۍ غږ کړی، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر بیا د مکې تړون د سیمې د ثبات مهم پړاو بللی دی. د دفاع او کورنیو چارو وزیران چیرته دي؟ د پوځ پرستیز چیرته دی؟ لومړی وزیر چیرته دی؟ په پاکستان کې هره ورځ خلک وژل کیږي. لومړی خپل کور سم کړئ. د کور دیوالونه نړیږي او بنسټونه یې خوځېږي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان جنگ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي لوړپوړو چارواکو او سوداګرو په ګډه غونډه کې له افغانستان سره د ټولو ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو پریکړه شوې ده. راپور وایي په غونډه کې د سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو پر لرې کولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د بیرته عادي کولو پر اړتیا ټینګار شوی دی. د غونډې ګډونوالو همداراز د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره د قانوني اسانه او منظم تګ راتګ د اسانتیاو پر زیاتوالي خبرې کړې دي. د یادونه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 12 راهیسې د تګ راتګ او سوداګریزو فعالیتونو پر مخ تړلې ده. له دې وروسته یوازې افغان کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د ټولو ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو کره نیټه نه ده اعلان کړې. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بېلابېل بوټو زرداري وایي په دې هیواد کې د حکومت اوسنی نظام په خپله نه دی ناکام شوی بلکې د ناکامۍ لوري ته ټهلول شوی دی. نوموړي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي تر هغه چې د ولس حاکمیت په رسمي ډول ونه منل شي او ولس د واک اصلي سرچینه ونه ګڼل شي د دې هیواد نظام به له ستونزو سره مخ وي. بېلابېل بوټو ټینګار کړی چې د ولس حاکمیت د سیاسي نظام د سم فعالیت لپاره اساسي اصل دی او که دا اصل له پامه وغورځول شي اوسنی وضعیت به دوام وکړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پوځ بیان او د دفاع وزیر هم په دې وروستیو کې د دې هیواد د حکومتولۍ وضعیت د ناکامۍ پر لور روان بللی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري ویلي چې په پاکستان کې اوسنی نظام ناکام شوی نه دی بلکې ناکام کړل شوی دی. له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پوځ ویان او د دفاع وزیر هم د پاکستان حکومت ولي پریوتی بللی و. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري د جمعې په ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي تر هغې چې د ولس حاکمیت په رسمیت ونه پیژندل شي او دا ونه منل شي چې د واک اصلي سرچینه ولس دی، دا سیستم به په سمه توګه کار ونه کړي او همداسې به روان وي. دور کے آپ کہتے ہو کہ نظام اٹھتا نہیں ہے، نظام ناکام ہو چکا ہے، نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے. په پاکستان کې اوسنی نظام ناکام شوی نه دی بلکې ناکام کړل شوی دی. تر هغه چې د ولس حاکمیت په رسمیت ونه پیژندل شي او دا ونه منل شي چې د واک اصلي سرچینه ولس دی، دا سیستم به په سمه توګه کار ونه کړي او همداسې به روان وي.
په پاکستان کې د حکومت والي پر سرنګوالي وروسته له هغې بحثونه پیل شو چې د جولای پر 13 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اوسنۍ حکومت والي پر جوړښت نیوکه وکړه او د واک د لا ډېر ویش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. هغه ویلي و د حکومت والي نظام پرېوتی دی او د اصلاح لپاره یې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډې هوکړې ته اړتیا ده. मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे. इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है. आप माने ना माने دا نظام چې مونږ پکې ژوند کوو که یې منې یا یې نه منې نور شړېدلی دی. له ټولو سیاسي ګوندونو غواړم اختلافونه پرېږدي او د نظام د اصلاح لپاره سره یو شي. د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم وخیم حالت کې دی او خبرداری ورکوم چې اوسنی مالي نظام نور د دوام وړ نه دی. له دې وروسته د اګست په لومړۍ نیټه د پاکستان د پوځ وایند احمد شریف چودري هم د دغه هیواد د حکومتوالۍ پر سرنګوالي نیوکې وکړې او ویلي و چې په دغه هیواد کې ښه حکومتولي خورا مهمه ده او د شته ستونزو حل له ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام سره تړلی دی. د عوامي نشنل ګوند مشر ایمل ولی خان هم د حکومتوالۍ پر تړاو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي و هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري. د پاکستان دولت او په ځانګړې توګه حکومت په رسمي ډول دغو څرګندونو ته څه غبرګون نه دي ښودلي. د نېشنل عوامي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان، ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ د دفاعي تړون لاسلیک په غبرګون کې ویلي چې پاکستان د لومړی خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. نوموړي ادعا کړې چې د پاکستان په شاوخوا 15 سلنې برخو کې حکومتي واک نه تر سترګو کېږي او هر ورځ په دې هیواد کې خلک وژل کېږي او چاودنې کېږي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د سیمې پر هیوادونو د متقابلې همکارۍ او یووالي غږ کړی. خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان بیا د مکې تړون د سیمې د ثبات او له ترکیه او پاکستان سره د دفاعي همکاریو مهم پړاو بللی دی. د پاکستان، ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ د دفاعي تړون لاسلیک پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د عوامي نشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان، ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ د دفاعي هوکړې له لاسلیک وروسته ویلي چې د دفاعي هوکړې لاسلیک کوونکي دې پاکستان ته راشي ځکه د ده پر وینا په دغه هیواد کې چاودنې کېږي او ټي ټي پي د پاکستان حکومت ننګولی دی. نوموړي ویلي د پاکستان په شاوخوا 15 سلنه سیمو کې د حکومت واک نه تر سترګو کېږي. هغه ټینګار کړی چې پاکستان باید لومړی خپل کور سنبال کړي. सबको बोलो पाकिस्तान आ जाओ, इधर दिफा नहीं है, इधर लोग मर रहे हैं, इधर धमाके हो रहे हैं, इधर तालिबान ने आपका रिजीम चैलेंज किया है, इधर आपकी रिट चैलेंज है. 75% دفاع کوونکو ته ووایي چې پاکستان ته راشي، دلته چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او تحریک طالبان پاکستان حکومتولۍ ننګولې ده. پاکستان په 15 سلنې برخه کې حکومتولۍ نشته. د دفاع او کورنیو چارو وزیران چیرته دي؟ د پوځ درستیز چیرته دی؟ لومړی وزیر چیرته دی؟ په پاکستان کې هر ورځ خلک وژل کېږي. لومړی خپل کور سم کړئ. د کور دیوالونه نړیږي او بنسټونه یې خوځېږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې د سیمې هیوادونه باید پر خپلو وړتیاوو او امکاناتو تکیه وکړي او د رښتینې ورورولۍ او متقابلې همکارۍ پر لور ګامونه واخلي. کله چې مسلمانان د یو بل ترڅنګ ودرېږي، مونږ کولی شو له هر هغې ننګولې سره چې د بد غوښتونکي بهرنیانو لخوا رامنځته کېږي په مستقیمه توګه مقابله وکړو.
عراقچي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ایران وسلوالو ځواکونه د نړۍ د یو پرمختللي پوځي ځواک پر وړاندې خپل پوځي توان او اقتدار ثابت کړی دی. هغه ټینګار کړی چې د مسلمانانو یووالی او همغږي کولی شي د سیمې هیوادونو ته توان ورکړي څو د بهرنیو لورو لخوا د رامنځته کیدونکو ننګونو پر وړاندې په ګډه ځواک او قاطعیت ودرېږي. له دې سره سم د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ویلي د مکې تړون له ترکیې او پاکستان سره د ژورو اړیکو څرګندونه کوي او له دواړو هیوادونو سره د دفاعي همکاریو په بهیر کې یو مهم پړاو بلل کیږي. هغه زیاته کړې دغه تړون د ثبات د ملاتړ لپاره د ګډې سیاسي ارادې څرګندونه کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر پر وینا د مکې تړون د لا خوندي چاپیریال ملاتړ کوي او پر سیمې به مثبت اغیزې ولري. نوموړي ویلي دغه تړون د داسې خوندي راتلونکي لپاره زمینه برابروي چې پکې د پراختیا او سوکالۍ فرصتونه لا پیاوړي شي. دا تړون د مکې په ښار کې د ګډې دفاع په اړه د یادو هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال لاسلیک شو چې د سعودي عربستان ولیعهد او لومړي وزیر محمد بن سلمان، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان لومړي وزیر محمد شهباز شریف پکې ګډون کړی و. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي هیواد یې د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره له امریکا او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته چمتو دی، خو د ایران د حاکمیت او دفاعي وړتیا پر زیان تمامېدونکې غوښتنې به ونه مني. بلخوا رویټرز د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د ایران او عمان ترمنځ د هرمز تنګي په اړه خبرو کې پرمختګ شوی او واشنګټن د یوې احتمالي هوکړې تمه لري. په همدې حال کې امریکایي رسنیو وایي د امریکا لوی درستیز د ایران له جګړې د وتلو لپاره د یوه ستراتیژۍ پر اړتیا ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې یوازې هوایي واک ښایي د واشنګټن د موخو لپاره بسنه ونه کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي هیواد یې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره له امریکا او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته چمتو دی، خو هغه غوښتنې به ونه مني چې د ایران حاکمیت او دفاعي وړتیا زیانمنوي. پزشکیان ویلي ایران جګړه نه ده پیل کړې او له ډیپلوماسۍ د شخړو د حل او د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره کار اخیستی دی. هغه ټینګار کړی چې د ایران حکومت له وسلوالو ځواکونو او د هیواد له رهبرۍ سره په بشپړه توګه همغږې ده او د خبرو او جګړې په اړه د اختلافونو راپورونه یې رد کړي. هغه ټینګار کړی چې ایران به له خپلو دریځونو تیر نشي او د ده په خبره د جګړې دوام هغه څه دی چې اسرائیل یې غواړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خبرو اترو د دوام په ملاتړ ویلي که ایران خپل حق د خبرو له لارې ترلاسه کولی شي نو جګړې ته اړتیا نشته. هغه ټینګار کړی چې ایران به له خپلو دریځونو تیر نشي او د ده په وینا د جګړې دوام هغه څه دی چې اسرائیل یې غواړي. ما برای اینکه بتونیم بمانیم باید بدونیم چیکار میکنیم، کی میخوایم بجنگیم، کی میخوایم صلح کنیم، کی میخوایم در حقیقت او کار خودشو بکنه، من کار خودمو بکنم، اصلا نه جنگ نه صلح، کار خودشو. وقتی میتونیم با گفتگو حق و حقوقمون رو بگیریم، وقتی ما تونستیم در همین تفاهم نامه‌ای که انجام دادیم جنگ لبنان رو به اصطلاح جلوشون رو بگیریم، هر روز اونجا 100 نفر 200 نفر از مسلمونا رو اونجا شهید میکردن، الان نشد. تونستیم محاصره رو برداریم، تونستیم پولامون رو برگردونن، میخواستم برگردونن، تونستیم در حقیقت ویورها یا تحریمها رو یه مقدار حذف بکنن. ما هم قرار بود تنگه رو باز کنیم. ما آنچه که به اسم تفاهم نامه نوشتیم با قدرت ازش دفاع میکنیم. یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم، یه بند هی میخوایم بگیم بجنگیم، همون کاری که اسرائیل میخواد. یعنی اسرائیل میخواد جنگ ادامه پیدا کنه، بخوان ما رو به تسلیم وادار کنن، ما خواهیم جنگید، ما کوتاه نخواهیم اومد و سر تعظیم هم فرود نخواهیم آورد. ولی وقتی میخواد داریم حقمون رو میتونیم بگیریم، بر چه داریم مثلا میخوایم ادامه بدیم کاری که اسرائیل میخواد و اینا از زبان اونا دانسته ندانسته دارن پیام منتقل میکنن. بلخوا رویټرز د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د ایران او عمان ترمنځ د هرمز تنګي په اړه خبرو کې پرمختګ شوی او واشنګټن تمه لري ژر به یوه هوکړه وشي، داسې هوکړه چې له اعلان وروسته به امریکا د ایران پر بندرونو لګېدلې کلابندۍ پای ته ورسوي. له دې سره سم د امریکې د جګړې وزیر بیت هګینس د ایران په جګړه کې د ډونالډ ټرمپ د
کړنو دفاع کړې او ادعا یې کړې چې د امریکای ولسمشر په دې جګړه کې بریالی شوی. Every physical domain, air, land, sea, and space depends on our cyber superiority. By forging expert cyber forces with deep technical mastery, که ټرامپ په دې جګړه کې ماته خوړلی وای نو په سیمه کې به اوسني نوښتونه نه رامنځته کېدل. په منځني ختیځ کې روان تحولات د امریکا د نفوذ د زیاتېدو، د همکاریو د پراخېدو او د سیمې د اوږدمهالې سولې او ثبات لپاره د ټرامپ د طرحې د چټک پلي کېدو څرګندونه کوي. د امریکای د جګړې وزیر ادعا کړ چې دا تحولات د ماتې نښه نه ده بلکې په بېساري کچه د سیمې د بدلون څرګندونې کوي. په همدې حال کې امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکارانو ته ویلي واشنګټن د ایران له جګړې څخه د وتلو یوه ستراتیژۍ ته اړتیا لري. د سرچینو په وینا دغه لوړپوړي پوځي چارواکي خبرداری ورکړی چې یوازې پر هوایي ځواک تکیه کول ښایي د ټرمپ د موخو د ترلاسه کولو لپاره بسنه ونه کړي. امریکایي رسنۍ وایي دغه رازونه په داسې حال کې مطرح شوي چې واشنګټن د ایران پر وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام موخې او احتمال پایله ارزوي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. له ملتیا مو مننه.